دوستانو هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ خوشحاله اوسئ او دا مهال به ګورئ ایف جي ټابز یوټیوب چینل. خوږو دوستانو تاسو لپاره مې نن په دغه ویډیو کې ډېره بهترینه طریقه راوړې ده. بعضې ملګرو پوښتنه کوله چې موږ ته یوه داسې طریقه راوښایه چې موږ هغې سره وکولی شو چې خپل چینل د خپل ملګري چینل سره وتړو نو ورسره ټاګ کړو دوستانو. نو دغه ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه ده دوستانو. هغه کسان چې غواړي د خپل ملګري چینل له خپل چینل سره وتړي نو اوس په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې داسې دغه کار په ډېرې اسانۍ سره ترسره کړي. نو دوستانو راځئ چې په ویډیو باندې پیل وکړو. د ویډیو شروع د مخکې که زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل ایکن یې هم ووهئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو در ورسیږي. دوستانو د دې لپاره به تاسو راشئ خپل موبایل کې به کروم براوزر دوستانو را خلاص کړئ. دغه کروم براوزر کوم چې دوستانو تاسو په سکرین باندې وینئ د هر موبایل کې ځان ته یو کروم براوزر وي د کمپنۍ څخه. دغه به دوستانو تاسو را خلاص کړئ او بیا به په خپله یوټیوب چینل پکې لاګین کوئ. بیا به پورته درې خطونو باندې کلیک واخلئ، لاندې ډیسکټاپ سایډ ته به یې دوستانو وړئ. دغه ډیسکټاپ سایډ باندې به کلیک واخلئ. تاسو باید دغه چینل را خلاص کړئ په کروم براوزر کې را خلاص کړئ. نو دوستانو بیا به تاسو راشئ. دغه تاسو ته زه لږ زوم کوم تر څو تاسو په طریقه باندې پوه شئ. دغه کوم ښي اړخ کې چې کوم د خپل چینل آیکن وینئ یعنې لوګو وینئ د خپل چینل کوم لوګو چې دی دغه چې وینئ په دغه باندې تاسو دوستانو کلیک واخلئ. وبخئ غلط ځای کلیک شو. دغه په لوګو باندې به دوستانو کلیک واخلئ او یور چینل به بیا کلیک کړئ. دغه د ستاسو یور چینل چې کله کلیک کړئ تاسو به خپل چینل هوم سکرین ته بوځي. تاسو اوس هوم سکرین ته راغلی، بیا به راشئ په دغه شین اپشن دوستانو وینئ په دغه اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. د خپل چینل کې دغه اپشن وینئ په دغه اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. کله چې دغه اپشن دوستانو کلیک کړئ تاسو به یوه شېبه انتظار ورته وکړئ. تاسو یوټیوب سټوډیو ته بیایي. یوټیوب سټوډیو ډېره مهمه ده د یوټیوب لپاره که هغه خلکو لپاره چې خاص کر یوټیوبران دي نو هغه باید ډاونلوډ کړي ځکه چې په هغې کې اسانه معلومات ترلاسه کولی شي. دغه څخه ترته زون کوم تاسو به راشئ په دغه اپشن باندې به کلیک واخلئ. کومه طریقه چې زه کوم هغه طریقه به تاسو هم دوستانو کوئ. بیا به لاندې راشئ، لاندې اخري برخه کې کوم اپشن چې موږ ته راکړی دغه اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته موږ ته دوستانو اوس دوه اپشنونه دي. لومړی پاس دغه ټایټل چې دغه کې تاسو به ورته لیکئ چې مثلا زما د ملګري چینل سبسکرایب کړئ. تاسو به دغه ورته لیکئ او تاسو خو چې هر څه ورته لیکئ خو زه ورته لیکم چې زما د ملګري چینل سبسکرایب کړئ. نو زه ورته دغه دوستانو لیکم چې زما د ملګري چینل سبسکرایب کړئ. تاسو به هم راشئ همدغه به په دغه صفحه کې ورته ولیکئ. لاندې برخه ته به دوستانو بیا راشئ دغه پاس مو چې ورته ولیکل لاندې بلې ته به تاسو راشئ. لاندې برخه کې سرچ برخه ده. سرچ برخه کې به د هغه چینل نوم ورکئ او یا به د هغه چینل لینک راکاپي کړئ او دلته به ورته پیسټ کړئ. تاسو ته به اتومات ډول هغه چینل راواوړي. تاسو کتلی شئ دوستانو ما ته راواوښته جمشید دغه چینل ما ته راواوښته او دغه سبسکرایب هم تاسو کتلی شئ دوستانو. دغه سبسکرایب هم موږ ته ښایي چې دومره سبسکرایب لري. نو که غواړئ چې دغه ورسره اډ کړئ دغه څنګ کې کوم تش نښان چې ښکاري په دې باندې به کلیک وکړئ او دغه به ډک شي دغه نښان او بیا به راشئ دغه لاندې ډن اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله چې په ډن اپشن باندې کلیک واخیسته دغه چینل به اضافه شي زموږ چینل سره به ټاک شي. که زموږ چینل په سرچ کې څوک سرچ کوي نو یوټیوب کې نو دوی د چینل به هم راځي. دوهم که اضافه کوئ بیا همغه ځای باندې کلیک واخلئ او لاندې برخې ته راشئ. لاندې برخې کې